बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ड प्रोग्राम ته راځم. تېره ورځ موږ په ورډ پروګرام کې لیاوټ ټیپ شروع کړی و او په لیاوټ ټیپ کې د لاین نمبرز ته راغلي وو. نن به د هایپنیشن شروع کړو. قاري صاحب هایپنیشن د څه لپاره استعمالېږي؟ قاري صاحب که زه لیکنه وکړم نو دغه لیکنه کې ته وګوره قاري صاحب، موږ سره د لیکنه کې ځینې لغتونه تیر و بیر دي، دا به کنټرول ای سره انتخاب کړم او زور ته دا ماته جسټیفای کا قاري صاحب صحیح کا جسټیفای نو کنټرول جی سره جسټیفای کوي. اوس که زه راشم او د هایپنیشن دا ورته اټومیټیک کړم، صحیح کوم قاري صاحب اټومیټیک مې کړم او دا څه کومه لږ رالویوم، دا لږ رالویوم. هایپنیشن ته ګوره قاري صاحب، دا هایفن استعمالیږي. دیګه څه استعمالیږي؟ هایفن. دا لغت چې دلته نه راځي قاري صاحب نو نیم لغت دلته راخسته به هایفن ورکړي او پرووایډز د مسره څه دی؟ پرووایډز. دا وګوره پرووایډز. بل ورپسې دلته وګوره کمپلیمنٹ د قاري صاحب څه دی؟ کمپلیمنٹ. نو کمپلیمنٹ مکمل فاس نه راځي، نو دې په ځای چې مکمل لغت راخته کی اپاس ځای کې چې څومره راځي هغه هلته لیکي، بیا ورپسې هایفن ورکړي، نور لغت لاندې راوړي. دلته وګوره ایلیمنټس دغه شی دی قاري صاحب. وګوره ایلیمنټس کې ای پاس راځي او دا نور ورسره لاندې راځي. دا زموږ په هایپنیشن کې کار دی. ستاسو شی هایپنیشن نه په کار نو متراشه ورته نه نه کا جننه کې قاري صاحب اوس بسره یو هایفن هم نه وی راغلی. دلته وګوره کمپلیمنٹ لغت هم ټول لاندې راغلی، پرووایډز لغت هم ټول لاندې راغلی، ایلیمنټس لغت هم ټول لاندې راغلی. په دې او که مینول زه انتخاب کم نو مینول کې زه په خپله خوښه باندې څه کولی شم قاري صاحب؟ مینول کې زه په خپله خوښه باندې دغه ورکولی شم. ورته مثلا د سرچ کې زه ولاړ یم، ورته مینول لیکه قاري صاحب، نو کوم ځای کې ته دغه ورکې اوس دغه پرووایډ ورته دغلته ورکا دغلته استعمال کا هایپنیشن تم یس هایپنیشن از کمپلیټ. هایپنیشن تاسو سره وایي مکمل پرووایډز ورته دلته ورکا قاري صاحب. دراشه ودرې ورته مینولی کا مینول بس اوکے کا قاري صاحب. حالت هم سره هایپنیشن راځي خپل فهم ته هایپنیشن استعمالولی شي. ورپسې هایپنیشن کې بل چې موږ سره کوم آپشن دی، هایپنیشن آپشن دی قاري صاحب. اټومیټیکلی هایپنیټ ډاکومنٹ ما ته په اتومات ډول باندې څه وکړه، د ډاکومنٹ ما ته هایپنیټ کا. نو اوس وګوره قاري صاحب موږ سره چې په ډاکومنٹ کې کوم ځای کې هایپنیشن استعمالیږي هلته راته هایپنیشن څه شی قاري صاحب راوړو. د چې ستا په ډاکومنٹ کې په هر ځای کې هایپنیشن استعمالیږي هغلته به تا سره څه راځي؟ هایپنیشن ورسره راځي. ورته امضا تېر شتې مې راوړه چیک به آپ کوم. بل هایپنیټ ورډز ان کیپس، کله چې موږ سره په لوی تورو کې شي ما ته هغه لغت څه کوه قاري صاحب؟ هایپنیټ کوئ. نو که زه راشم هوم ټیب ته، په هوم ټیب کې دا ټول لوی کم اپر کیس کړم. نو اپر کیس کې اوس موږ سره څه کېږي قاري صاحب؟ دلته هایپنیټ شوي دي. نو زه به لیاوټ ته راشم هایپنیشن کې او زه ورته وایم چې ماته مه هایپنیټ کوه چې اوکې کړمه. نو که زه اوس راشم وګورم هایپنیشن کې نن دی دغه چیک هم موږ سره نن دی. ان کیپس دغه غټو ته چې کله کیپس لاک ما آن کړی وي خالص لیکل زه په لوی کې کوم نو ما سره به هایپنیشن ترسره کېږي. هایپنیشن اوس ترسره شوی دی قاري صاحب. ځکه ترسره شوی دی چې موږ سره وګوره کمپلیمنٹ کې یو شته دی که کنټرول ای سره انتخاب کوم داسې رالوی کوم یا لږ کوچنی کوم او یو راځي قاري صاحب چې کوم ځای کې هایپنیشن استعمالیږي هغه موږ سره راځي. کنټرول جی ووهه، کنټرول جی ورته ما هایپنیشن کې هایپنیشن آپشن کې ما د څه وکړه هایپنیشن راوله. نو یو ځای کې صرف راغی الا دوه ځای کې ورته راوله، ډېر ځایونو کې یو ځای کې دلته راغی، یو ځای کې دلته راغی قاري صاحب، بل ورپسې دلته راغی.
نو یو نیمځای کې هایپینیشن دغه صرف د دې لپاره استعمالېږي، نور دومره مهم کمانډ نه چې چا نه پوښتنه وکړه کاري صاحب ورته ویلی شي. بل موږ سره هایپینیشن زون دی قاری صاحب. هایپینیشن زون دا کار کوي که نه مخکې چې زمونږ لیکنه 2 دغه به ودلته 2% به نو موږ سره بیا هایپینیشن تر سره کېدو. نو دا چیک اوس مایکروسافټ والا آپ کړی دی. اوس چې تاسو سره ټیکسټ په هر څومره کوچنی وي هر څومره لوی وي هایپینیشن تر سره پکې تر سره کېږي. او بل لیمټ کنزیکیټیو هایپرز ټو ستا سره دی په ډاکومنټ کې څو وارې هایپینیشن تر سره شي قاري صاحب. که ته ورته یو انتخابی نو یو پېره به هایپینیشن تر سره کېږي دې نه بعد او نور بل سره هایپینیشن پکې نه تر سره کېږي. ورته یو پېره نه نو لیمټ چې لیمټ به هي ونه لري قاری صاحب. نو لیمټ به نه لري چې هر څومره هایپینیشن تر سره کوي تر سره کولی شي. که مینول ته راشم نو مینول کې د په خپله خوښه باندې څه کولی شي او هغه خبرې دي مینول دا په هغې کې خبرې وي قاري صاحب. هایپینیشن کې دومره پکې څه مهم نشته دی. ورپسې ګروپ بټنز ده. نو ګروپ بټنز کې هم دغه خبرې دي قاري صاحب. مرجنس یو طرف ته کوو بل طرف ته کوو اسکیپ او دای کوو دا په دې کې خبرې وي. مثلا زه غواړم که نه قاري صاحب چې څه وکړم په خپله خوښه باندې دې کې هایپینیشن تر سره کړم. نو دلته به راشم هایپینیشن آپشن کې او به ښایي د ګروپ بټن ته او په دې ګروپ بټن کې به لیاوټ کې د لاین نمبرز ته راشم. نو اول موږ سره لاین نمبر هم ته دې نه اټکولی شي قاري صاحب. ته لاین نمبر راله اټکه اوکې که قاري صاحب اوکې که لاین نمبر به اټ شي. ګروپ بټنز ته راځم لیاوټ ته راځم لاین نمبرز ته راځم ورته لاین نمبر پکې مرا کوه سټارټ اټو لاین نمبر موږ سره د یو نه شروع شوی و قاري صاحب د 5 نه شروع که اوکې که نو 5 نه اوس شي قاري صاحب شروع شي. بیا راځم ګروپ بټنز ته لاین نمبر ته راځم ورته هم دا لاین نمبر څه که بیرته د یو نه مالا شروع که. فرام ټیکسټ د خط څخه دې ستا دغه لاین نمبر دا څومره لرې شي قاري صاحب. زه ورته یم 0.767 دا اوکې کم قاري صاحب دا اوکې کم نو د خط نه موږ سره 0.1 انچه لرې شي. ورته یم لیاوټ کې راځم لاین نمبرز ته بیرته ما سره همغه آټو صحیح دی. کاونټ بای څومره د قاري صاحب زه یم څلور دغه زمونږ دا دغه چېږي لاین نمبر نو 4 8 12 14 په دغه ترتیب سره څه کېږي قاري صاحب. یو پیراګراف زمونږه ځي پاس موږ سره څو دي قاري صاحب 1 2 3 4 لاندې څو دي 1 2 3 4 لاندې څو دي 1 2 3 4 نو یو پیراګراف موږ 4 راکې دی جمپینګ غونته کېږي قاري صاحب. دا همغه خبره د ریسټارټ ایچ پیج هر ورځ کې څه کېږي سر نه ریسټارټ کېږي قاري صاحب. دا چیک موږ لګولی او اوکې کم نو موږ سره به قاري صاحب هر ورځ کې څه کېږي هر ورځ کې به موږ سره دغه پیجونه څه کېږي ریسټارټ کېږي قاري صاحب. بیا هم ورقه ونه رسېده از ایکول ټو رینډ بریکټ شروع بریکټ بند بیا د سر نه څه شو قاري صاحب شروع شو. بیا راځم د آپشن ته لاین نمبر ته راځم ورته یم ریسټارټ ایچ سیکشن نو بیا موږ سره داسې شی قاري صاحب همغه دوامداره شکل به ولري. ورته یم د دې نه بعد سیکشن جلا کوم نو بریک کې به راشم کنټینیوس به کوم قاري صاحب د سیکشن مې جلا کو د سیکشن نو بعد څه شی شو قاري صاحب دا نه بعد اوس موږ سره بل سیکشن شو نو به د سر نه شروع وکړه ځکه ما ته ویلي چې ریسټارټ ایچ سیکشن په هر سیکشن کې ته د سر نه سٹارټ کوه او چې کنټینیوس کوم قاري صاحب نو هغسې جریان ورکول کېږي. دا په دې کې خبرې وي. بارډر کې مثلا ته بارډر غواړې قاري صاحب دا ټولې خبرې مې درته کړي دي. زه به راځم ورته یم هایپینیشن کې دغه زما نه دی پکار او لاین نمبر مې نه دی پکار هایپینیشن مې نه دی پکار لاین نمبر مې نه دی پکار. پیراګراف ته راځم قاري صاحب نو پیراګراف مې درته ویلی دی قاري صاحب از ایکول ټو رینډ بریکټ شروع بریکټ بند دا مې انتخاب کو ورته یم د لیفټ طرف څخه د خط زما څخه د ښي طرف نه څخه راکمې کا قاري صاحب ته نه بیرته عادي حالات ته ویسه پوه شو قاري صاحب. دا به دې کې خبرې وي زیرو کا بیفور دلته ولاړ یم قاري صاحب دلته ورته یم د دې څخه مخکې
د دې څخه مخکې څه وکړه دغه مخکینی پیراګراف فاصله ورکړه او زه ورته دلته ولاړ یم قاصد الدین نه لاندې چې کوم پیراګراف دی هغې له څه وکړه هغې له فاصله ورکړه کله شته قاري صاحب دې څخه لاندې فاصله ورکړل کېږي دا په دې کې څلور واړو کې خبرې وي دور پکې دومره څه سخت نشته دا مې درته په دغه کې ویلې و قاري صاحب هماغه خبرې دي مثلا ته خط چیرته غواړې فرام رایټ سنټر جسټیفای لو جسټیفای های دا مې په ورډ پروګرام کې ویلې و قاري صاحب او خط دلته ته رایټ ټو لیفټ او لیفټ ټو رایټ انډنټیشن قاري صاحب هماغه جوس مې درته دلته ووي مثلا بیفور ټیکس او آفټر ټیکس دا مې درته ووي سپیشل کې مثلا ته کولی شي لومړی لین او هینګینګ او نانې کا هم درته د هر پیراګراف اولنی لین ما ته مخکې ویزه د هر ټول پیراګراف اول لین پرېږده نور لینونه یې مخکې ویزه قاري صاحب دا دې ځای هم ته کولی شي دا همدارنګه دې ځای هم ته کولی شي قاري صاحب ګورئ د انتخاب کاری سے ورته هینګینګ ګوره هینګینګ لیفت انډنټ فرست لاین انډنټ لومړی لین وړي دا یا دې نه وکړه کاری سے وو یا دې نه ته دا کولای شي ورته ماته سو کا هینګ فرست لاین لومړی لین ماته څومره لري کا دلته خرچه تا شو خي اوکې کنه لومړی لین عمره تاسو لري شي ورته لومړی لین ماته څه کا واپس ادي حالت توي سه 0 کا دا اوکې کا لومړی لین بیرته ادي حالت ته لاړ شي ورته هینګینګ انډنټ لومړی لین ملري کا نور لین نسکا لري کا 0.7 به واخلم دا وسه کومه اوکې وکم لومړی لین وس شي هینګینګ انډنټ دا اوکې لومړی لین فاضي شي نور لین نو مخکې لاړ شي سپیسینګ ورکا آفټر او بیفور او دا یې درته قاري صاحب تر سره کړی دي دغه دومره څه نشته دی اوس موږ سره ورپسې پوزیشن دی قاري صاحب څه شی دی پوزیشن څه کار کوي پوزیشن وایي که زه د خپل انسرټ ټیب ته راشم او دې کې زه یو شیپس راواخلم قاري صاحب مثلا ما دغه شیپس راوستو او دغه شیپس کې مثلا داسې شیپس مې راوستو قاري صاحب داسې دا شیپس ما راوستو نو اوس به راشم قاري صاحب لیاوټ ته پوزیشن ته چېرته دا غواړئ انلاین چې کوم که نه نو دې څخه به خط لاندې راځي قاري صاحب دې څخه به خط لاندې راځي ورته انلاین نه دی پکار ښي طرف ته مې د چپ لیفټ طرف ته مې پکار دی د خط چپ طرف ته مې پکار دی خو به ډیپارټمنټ سره چپ طرف دلته موجود یو عکس راوړي قاري صاحب داسې عکس هم تاسو سره ته هم سنټر ته کا سنټر ته به راشي قاري صاحب ورته هم د رایټ طرف ته کا ورته په مون سره رائټ کې سنټر ته کاری صاحب خي طرف کې وسره مینس کې راشي د ورقې فلشتا ورته په سنټر کې میډل تر اوله کاری صاحب ورته په سنټر کې رائټ ته ویسا ورته په لیفټ کې باټم ته ویسا کاری صاحب زما د عکس همدارنګ په سنټر کې باټم ته ویسا همدارنګ په باټم کې رائټ ته ویسا کاری صاحب چې کلیک وکم ټول همدغه خبرې دي دغه څه سخت نشته دی ورپ ټیکس دی قاری صاحب ورپ ټیکس کې څه کار کوي که زه راشم دا خط څه کومه پاس ویسم لګې را زوم کوم نو ورپ ټیکس کې که چېرته دا سکویر کوم قاری صاحب نو سکویر کې ما څه په اسانۍ سره داسې کېږي د یو ځای څخه بل ځای ته زه خوځولی شم که انلاین ویب ټیکس چې کوم نو دا په اسانۍ د یو ځای څخه بل ځای ته قاری صاحب نشم خوځولی همداسې ګډ وډ ما سره ترسره کېږي بل چې موږ سره کوم کمانډ دی هغه سره ټایپ دی نو ټایپ کې څه کولی شم دا په اسانۍ سره د یو ځای څخه بل ځای ته خوځولی شم خو لږ فاصلو کې فرق وي په سکویر کې سره یو رقم ته راځي په ټایپ کې سره لږ دا خط سره څه کېږي خالي صاحب لږ لویږي او لږ سره نږدې کېږي ترو کې هم دغسې کار دی ترو او سکویر کې لږ لږ خط او په دې ټایپ کې لږ لږ خط خوځي ټاپ اینڈ باټم دا څه کار کوي قاری صاحب نو که دا دغه داسې لاندې لږ راولم نو د دې څخه به پاس هم خط موجود وي د دې څخه به لاندې مو خط موجود وي دا په لیاوټ ټایپ کې خبرې دي قاری صاحب ښه دا مې درته کړي نه وو قاری صاحب دا په دې هغه کې کړي وو نو ټاپ اینڈ باټم بیهایند ټیکسټ دا د خط شاته کا نو د خط شاته وشي قاری صاحب بے انتخاب کا ورته ان فرنٹ اف ټیکسټ د خط مخ کې راواله قاری صاحب ورپسې بل کمانډ چې کوم دی هغه سره ایډیټ ریف پوینټس
څه پکې څه ایډیټینګ کوي قاری صاحب نو څه رقم ته ایډیټینګ پکې وته دا ځای پورې ما سره باید خط رانشي نو هغه پورې سره خط دسي موجود نشو ګر چا مې رکته دا راوړل شي move with text یا a fixed position on page که زه راشم قاری صاحب move with text کوم نو دا اوس وګوره قاری صاحب دا چې زه اخوا دی خوا کوم څه کېږي موږ سره دغه نه نوځي که نه قاری صاحب پیج څخه دا نوځي ورته باید د پیج څخه دی ووځي نو اوس وګوره قاری صاحب د پیج څخه ګرچاپېره وځي زموږ دا خط هغه زموږ دا شیپس مور لیاوټ آپشن ته چې راشم همغه دې کې چې موږ څه ووي همغه بیرونه همدغه خبرې دي ټاپ کې او په باټم کې او په لیفټ کې او په رایټ کې ته څومره دغه کې مثلا همغه خبرې دي په خپله خوښه باندې کې لږ انتقال دی ورپسې برینګ فارورډ دی نو دا ماته څه ته ډېر شیپونه دي اخیستي کنټرول ډي سره قاري صاحب دې ته مې شیپونه هم څه کړي دي دغه مې ورته دې ته مې دغه رنګ ورکړی دی بل ته مې دغه رنګ ورکړی او شاته مې زیړ رنګ دی نو ورته دا ماته څه که قاري صاحب دا را موو کا برینګ کا برینګ فارورډ هغه زیړ خط ماته مخکې راوړی برینګ فارورډ مخکې راغی برینګ ټو پرنټ دا एकदम تعالی څه کوي قاری صاحب یو شیپس د ټول نه را مخکې کوي نو هغه تور غونډې مې انتخاب وته برینګ ټو پرنټ ته راولا نه برینګ ان پرنټ اف ټیکسټ دا ماته څوکا زلندا ما راوړې قاری صاحب دا مې راوړې او دا ورته ما برینګ ان فرنٹ اف ټیکسټ نو دا خو د خط پرنټ کې دی ورته برینګ بیهایند ټیکسټ دا د خط څخه د خط شاته کنه برینګ بیهایند ټیکسټ به کوم ولې نه کیږي دا ډیلیټ کوم قاری صاحب دا به انتخاب کوم دا به سکوير کوم ورته ما برینګ بیهایند ټیکسټ دا د خط شاته بوزا وای او شپ انسرټ ټیپ یو شیپس په واغلم قاری صاحب دلته مې دا انتخاب کړی لیاوټ ته راځم ورته برینګ بیهایند ټیکسټ دا د خط شاته بوزا قاری صاحب نه برینګ ان فرنٹ اف ټیکسټ د خط مخکې دا راوله او همدارنګه سینډ بیکورډ مې ته ویلو قاری صاحب سینډ ټو بیک مې درته ویلو دا څه کار کوي دا اول څخه مخکې او وروسته کوي سلیکشن پین په واسطه باندې تاسو کولای شئ قاری صاحب هایټ کولای شئ او بیرته شو کولای شئ او د دې نه یو آپشن هایټ کولای شئ او شو کولای شئ الاین یې درته ولې قاری صاحب ټول خبرې نه ته په الاین کې کړي وی چې کله دا انتخاب کوم الاین ما سره کار ما شپ طرف ته ویسا نه سنټر ته راوړه نه رائټ طرف ته ویسا نه ټول ویډیو څه مشکل نشته قاری صاحب تکرار نه کوم دا ګریډ سیټینګ خلاص الاین ټاپ ماته پاس ویسا قاری صاحب الاین میډل ماته میډل کې راوړه الاین باټم ته ویسا قاری صاحب نو ورته باټم ته بلاړ شي ډیسټریبیوټ هوریزونټلی څه کار کوي قاری صاحب دې کزرا شمو دا شیپس له ګوړو کې کوم کنټرول ډی سره مې سو کړل د دې ډوپلیکیټ نو واغستل قاری صاحب د ډوپلیکیټ مې واغستل کنټرول سره د دریونه انتخاب کړل او دلته الاین تراغلم ورته ما الاین هوریزونټلی الاین ورټیکلی دا مطلب ورټیکلی څه کا د ترمن مساوات ورکا او کزرا شم قاری صاحب دلته ودرېږم او دلته مې دغه بل شیپس دلته راوړو ورته چې دا ماته څه کا دا ماته هوریزونټلی ډیسټریبیوټ کا قاری صاحب د ترمنځ فاصله مساوي کا نو مساوات ورکړي د آیکنو ترمنځ مساوات ورکړي الاین ټو پیج څه کار کوي قاری صاحب کزرا شم دغه دوه شیپونه انتخاب کوم دا ډیلیټ کوم دا یو شیپ ما سره پاتې شي قاری صاحب الاین تر اغلم ورته الاین ټو پیج نو که الاین ټو پیج ما سره سلیکټ وی قاری صاحب اوس راشم دا څه کوم الاین لیفټ نو د پیج تر دې اخیری سره پورې ودا مو سره راځي الاین سنټر ته وړه الاین رائټ کی طرف ته راوړه او کوم سره الاین ټو مرجن انتخاب وی قاری صاحب اوس ورته چې دا ماته الاین لیفټ چپ طرف ته اوس دې پورې راځي قاری صاحب اوس دې پورې راځي ورته الاین رائټ د اخیری طرف ته وسره دغه پورې راځي ورپسې بل چې موږ سره کوم کمانډ د موږ سره غیر فعال الاین سلیکټډ آبجیکټس دا څه کار کوي قاری صاحب مثلا زه راغلم انسرټ تو په انسرټ کې شیپس تر راغلم او په شیپس کې مې د دې په منځ کې یو بل شیپس واخیستو قاری صاحب او دا مې تور رنګ دی لګول اوس کنټرول سره دغه دواړه مې انتخاب کړل الاین تر راغلم او دا دریم نمبر چک مې
فعال کو ورته دا وته سنت لیفت تویسا نو په دې شیپس کې دنه ودا سره د شیپس کې قاری سے وو دنه ودا سره پکې خو زخ تر سره کې دا دریم نمبر چیک تو کار د میډل ته راوړه میډل کې سنټر ته راوړه اور پسې لاندې یوز الاینمنت گایډز دا الاین ټو پیج کوم او تم یوز الاینمنت گایډز نو که زه چیرته زه وګورم قاری سے وو نو دا وګوره انته هغه د الاینمنت گایډ مونږ ته ښیي قاری سے وګوره شنې غونتي لکیره مونږ ته ښیي ګوره کتابچه د سبي ممس د سي هغه لین راته ښیي قاری سے ورپسې بل چې موږ سره کوم کمانډ دی هغه موږ سره دی ویو ګریډ لاینز ماته ګریډ لاین ښیي قاری سے نو ګریډ لاین سره ښیي الاین کې بل چې موږ سره کوم کمانډ دی ته بیرته ماته سکا یوز الاینمنت گایډز کا او ګریډ سیټینګز ته راشه مټولې موږ خبرې دي ورته هم د هوریزونټل سپیسینګ او ګریډ لاینز ماته وخه قاری سے خدای فاصله ورکړي لګه زیاته کنه فاصله مې ودا زیاته کړو دا مې اوکې کو نو ګریډ لاین متخی خو فاصله څه شو قاری سے وو زیاته شو دا به دې خبرې وي ورته نه مې خای او فاصله هم سکا به تعدی حالات ته راوله اوکې که قاری سے بیرته وو دې حالات ته راشي ورپسې لیاوټ کې بل چې موږ سره کوم کمانډ دی ګروپ موږ درته ویلو خالص شي دوه شیپونه یو سره روټیټ موږ درته ویل شي څه کوي خي طرف نه چپ طرف ته او د چپ طرف نه مثلا دی ته ریفرنس ټیب ان شاء الله سوال شروع وکړي سب صحیح ده ریفرنس ټیب سوال شروع کو ټیبل اف کنټینټس ډیر مهم موضوع ده قاری سے فهرست کله یو فهرست جوړه قاری سے کنه فهرست مثلا تاسو سره کتاب دی اوله صفحه دویمه صفحه دریمه صفحه دا تا پرې خیره قاری سے او ته غواړې چې دغه کتابونو کې تاسو څومره موضوعات هډینګونه دي ورکړي دي د هغوی فهرست راوړم نو ان شاء الله سوال باغی کې کار وکړو او چې څنګه کولای شو موږ دغه فهرست دغه تراوړو مشکل به نه وي کومه وختونه قاری سے ما په دې سر باندې ډر دی قاری سے نه پوهېږم څه وجه ده